بسم الله الرحمن الرحیم. د رئیس صاحب ادارې درنو صاحبانو په اجازه جناب وزیر صاحب داخلي ته زه ډېرې خبرې ځکه سبا ورځ ملاقات کې سره حل سولې ضرورت نشته، خو یو شی مې یادوري وکړله بیا هم ضرور ده. په هغه ورځ تاسو ملاقات په هماغه شپه لاړم د تا په هدایت څه لاړ سه کور ته هېڅ مشکل نشته ځکه موږ نیم کور دلته نیم په ارزان قیمت کې ده، خو متاسفانه په هغه شپه باندې موږ کور ته لاړلو. په هغه شپه باندې د انفجار د موږ له کور نه یو 100 متره به لرې فاصله کې پایې ته انفجار ورکول سو. موږ فکر وکړو چې لکه د امرا د موږ په کور اوسو که څنګه چالو سو. نو دلته مخکې هم امیر د وزیر په 8 موضوع کې و دغسې ترورونه لکه زموږ رئیس شورای ولایتي د لوګر پکې په شهادت ورسېد، همداسې ډېرې پېښې هلته سولې. د پر اتاک په 12 موضوع کې دلته دغه قصې شروع شوي دي. حتی په دومره وخت کې پایې د ارزان قیمت یا 12 ناحیې حوزې په ساحه کې انفجار نه ورکړ چې مګر بله شپه هلته هم د پایې انفجار ورکړ شو. ځوان څه بیا هم تاسې په ده باندې یو هغه وکئ تاکید وکئ هغه څوک تاسې هلته ولېږئ اقلا هغه امنیت خلکو ته راونس هغه امنیت جای ناامنه سي ځکه هغه سړی په 8 حوزې کې هغه دومره مشکلات درلودل ستونزې درلودل چې زموږ شکایتونه جګ سول، خلک تر اوسه هلته مشکلاتو برسېره د صدۍ به څارنوالي ته معرفي سي. یو بل چېرته چې هغه بېرته راغی 12 حوزې ته 12 حوزې کې بیا هماغه قصې په 12 حوزې کې څه مخکې نه وې اوس شروع سولې. نو دغه کې یو توجه تاسې غواړم جناب وزیر صاحب